بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو عزتمندو پښتنو. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم، درویش ملنګ د سعودي عرب ښار ریاض نه. ګرانو ملګرو، سبا به انشاءالله که خیر دی الله وي د پریس کلب نه، پېښور پریس کلب نه مخې ته به د غرمې 2 بجې د دغې فحاشۍ په خلاف یو زبردست هغه دی څه ورته وایي سیاسي او غیر سیاسي او زما د علم مطابق چې یوسف جان لالا به هم راځي په دغه خلاف د دغه پښتو فلمونو سی ډي ډرامو په خلاف. نو تاسو ټولو هغو پښتنو ته خواست دی، کومو پښتنو چې ما ته د غیرت نه ډکو او زما تر نن ورځې پورې په حقیقت کې سپورټ کړی دی، نو زما په دغه طرف په دغه وجه د مسافرۍ نه هم زړه تور شوی دی چې بس دغه شانتې هلې ځلې راشي نو بیا پکې سړی خپل دغه شانتې هغه نشي کولی که نه. نو تاسو ټولو ملګرو ته خواست دی چې کم په پاکستان کې پاتې کېږي دغې هغه کې ضرور شرکت وکړئ او انشاءالله موږ به دی ته ښایو. ځکه هغه خلکو ته به زه دا یو ورکوټۍ غوندې کې داسې وایي چې بس یو مشوره به ورکړمه. زموږ مشرانو چپې خولې پاتې شوي وي، زه به ورته وایم چې بزدله و، که چېرې هغې کې لږ شانتې غیرت وی که نه، لږ غوندې کې پښتو وی پکې، نو نن به په خیبر پښتونخوا کې سینمې نه بلکې مدرسې وي. خو ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ مشرانو په وخت باندې د دې علاج نه دی کړی. نن مونږ که ینګ جنریشن په دې خبره مونږ چپ پاتې شولو، نو یاد ساتئ چې زموږ راتلونکی نسل به چې زموږ په قبر تیریږي، زموږ په قبر باندې به درود شریف نه وایي بلکې لاړې به توکي او لعنت پر باندې وایي چې دا هغه پښتون دی، دا هغه تره دی، دا هغه پلار دی، دا هغه رور دی، دا هغه عزیز دی، دا هغه تربور دی چې د دی په وخت کې سرعام پښتو فلمونه او ډرامو کې دغه حال شروع او دی پې چپ پاتې شولو. د خلکو خبرو پسې توجه مه ورکوئ، زموږ نه چې څه کېږي هغه به انشاءالله مونږ کوو. نو تاسو ټولو پښتنو ته زما دا خواست دی چې کم په وطن کې پاتې کېږي سبا 2 بجې غرمې چې کوم دی پریس کلب نه مخې ته به انشاءالله د دغو انټرنیشنل پښتنو په خلاف به انشاءالله یو زبردست جلوس وځي که خیر دی الله وي، او امید دی چې یوسف جان لالا به هم پکې راځي. نو تاسو ټولو پښتنو ته زما دا خواست دی چې ضرور شرکت وکړئ او ما ته هم دعا کوئ چې الله مې د دې ملک نه په ایگزیټ باندې نه په حروف چې بالکل بلیک لیسټ مې کړي، چې د دې ملک نه مې بالکل زما دا ویزه ختمه شي. نو ما ته خپل مام په دې دعا کې ضرور یاد ساتئ او انشاءالله د خلکو په خبرو هغه پسې مه ځئ، خپله پښتو خپل مسلمانۍ چې هر څومره کوشش وي خپل حده پورې به یې کوو که خیر دی الله چې هر ځای کې. خو یو ځلې بیا هغو پښتنو ته زما سپیشل خواست دی چې نیمه ګنټه مې ټایم ورکړی دی او ما ته یې وایي چې درویشه چې سخت قسمه خدمت وي نو ضرور به مونږ ته وایي. نن دغه یو ورکوټۍ غوندې کې خدمت دی، ما دپاره یې مه کوئ، خپلې پښتو دپاره یې وکئ. سبا 2 بجې غرمې پریس کلب نه به مخې ته به انشاءالله زبردست او خپل ځان سره پلی کارډ او چې څه قسم ته په هغې باندې نارې بازي وي په لیکایۍ باندې ولیکئ او خپل سوچ پې ولیکئ، پوه شوې، خپل سوچ پې ولیکئ او په دغې هغه کې ضرور شرکت وکړئ چې هر ځای کې الله مو خوشحاله او باد لره او امید کوم چې دا به تاسو ضرور کامیاب وئ. ډېره مننه او ډېره شکریه یو ځلې بیا او مونږ په دعاګانو کې مسافر ضرور په دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.